الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق النبي الكريم. درود شریف یو ځل ټول په جمع وایه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. زما عزتمندو مسلمانانو رونو دوستانو، د حج دا مرګري چې په حج په سفر کې یو بل سره شریکي دا ډېر خواږه لګي. ډېر خلک د پټي ګاونډیانې، ډېر د کور ګاونډیانې او ډېر خلک د بیت الله شریف ګاونډیانې یو میاشت شل ورځې یو بل سره بیت الله کې تېرې شي، سر ورځې په مینا کې تېرې شي، څه په عرفات کې تېرې شي او څه په مدینه منوره کې تېرې شي. نو دا ورځې شپې دا د مینې شپې وي، د محبت شپې وي او دا مرګرتیا دا ډېره خوږه مرګرتیا وي. ډېر خلک د انګلینډ او د امریکې د سفر ملګري وي، د دوبۍ د سفر ملګري وي او ډېر دوستان دا د حرمینو د بیت الله او د مدینه شریفې د سفر ملګري. نو زموږ د محترم رور جناب حاجی سربلند خان صاحب دا د دې یو طریقې د پخوانه را روانه چې دې د تلو نه مخکې ټول ګروپ ملګري راغونډی او هغه راغونډول خو د تربیت دپاره چې په هغې کې دې ټولو مسافرو له چې څوک د حج اراده لري هغې له یو ټریننګ ورکي، عملی تربیت ولا ورکي او په هغې محنت وکړي چې دوی حج او عمره او طوافونه په صحیح طریقو کې او د سنتو مطابق وکړي. او بیا د حج نه پس هم د ده دا یو دستور او طریقه ده چې دی دا ملګري واپس راغونډی. یو فایده پکې دی چې د ټولو ملګرو یو بل سره ملاقات وشي او دویمه فایده پکې دی چې دی وایي چې یاره د ملګرو حج وکړه چې دې ته داسې څه خبرې وشي چې د حج نه پس د دوی د عمل کومه دیني او شرعي طریقه ده دا جمع پاتې شي. زما وروڼو همداسې خبره ده. مونږ الحمدلله کاروان عبدالرحیم چې څومره د ګروپ ملګري دي پکې اکثریت دلته ناست دي، نو هغه ټولو ته پته ده چې هر یو ملګري د الله په فضل او د الله په کرم د سنتو د مستحبو سره خپل عمل پوره کړی دی انشاءالله. داسې به یو ملګري پکې نه چې د هغه نه د اعمالو کې کمی شوي انشاءالله. فرض خو څه کې چې د سنتو مطابق هر ملګري خپل کار کړی دی او اطمینان سره الحمدلله کړی دی. هلته مې محنت شوی دی، خواري پې شوې ده، اول ته ورسره مشقت شوی دی او هر کار ته هر ملګری په خپل ټیم رسېدلی دی او خپل عمل یې کړی دی. قبولیت باقي د الله دی، د انسان دغه وسي. نو تاسو ښکلې حجونه کړي دي او بیا د مدینې منورې زندګي او ژوند الحمدلله ښه خوشاسلوبۍ سره تېر شوی دی، په ادب او په احترام تېر شوی دی. الله دې زمونږ او ستاسو دپاره دا قبولیت ته ورسولی کړي. زما وروڼو، حج یو عبادت دی او تاسو او امید دام دی په زړه کې راځي، یو شوق او یو اشتیاق دام په زړه کې چې خدای پاک بار بار دا زموږ نصیب کړي. لیکن د حج د عبادت نه پس مسلمان لا بیا یو زندگی جوړول پکار دی، یو ښه زندگی تیرول پکار دی چې دې وروسته نیک عمل وکړي. زموږ علماو لیکلي دي
چې د حج د قبولیت په نښو کې یو نښه دا ده چې د مخکې نه به د عمل ښه شوي، داسې به ني چې د مخکې نه د عمل خراب شوي. که د یو سړي د مخکې نه عمل خراب و، نیک عمل، د مخکې نه نیکي کمه وه، د مخکې نه ګناهونه زیات کول، دی دې په دې پوه شي چې زما د حج د خدای په نزد نه دی قبول. او که د مخکې نه د نیکي زیاته وه، د اعمال ښه، دی دې په دې پوه شي چې الله پاک زما حج د قبولیت درجې ته رسولی دی. نو ښه عمل کې یو خدای چې دومره سړی لاړ شي بیت الله له، الله پې فضل وکړي او دې طوافونه وکړي، دې عمره وکړي، دې صفا او مروه ته وخیږي او دې عرفات ته او منی او مزدلفې ته لاړ شي او د رسول الله مبارک کلي ته لاړ شي. دا دین خو له دغه ځای نه راوتی دی، دا قرآن شریف خو دغلته نازل دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې احادیث یا د هغې مبارک اعمال خو هلته شوي دي. نو پکار دی چې دې ځان سره یو سوچ راوړي، یو فکر د هغه ځای نه راوړي او هغه سوچ د دین فکر او د دین سوچ دی، د قرآن د عمل سوچ دې ځان سره راوړي. او هو د هغه ځای دی چې په دې مکه کې 14 کاله د پیغمبرۍ نه پس رسول الله مبارک تیر کړي دي. دا هغه مدینه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله د نبوت د زمانې دلته تیر کړي دي او په دې دواړو ځایونو کې قرآن نازل دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه قرآن تشریحات او دغه قرآن تعلیمات په خپلو مبارک و احادیثو صحابو ته بیان کړي دي. دا سوچ ځان سره راوړل پکار دی، دا نقشه ذهن کې کینول پکار دی او دا سوچ پکار دی چې د نبی علیہ السلام مبارک په دې مکه مدینه کې څه مقصد و، د څه کړي دلته کې، د امت ته څه ښوولي دي او د امت دپاره څه خوښ کړي دي. نو داسې ژوند پکار دی. دا یو سوچ او یو فکر یو سړی چې امریکې ته لاړ شي، دی خامخا د امریکې نه یو سوچ او فکر راوړي. دی دلته وایي یاره د امریکا کې صفایي ډېره زیاته وه، دی کور هم کوشش کوي چې د ما کور کې صفایي وي. دی دا وایي چې هلته خو د انسانیت ډېر ښه قدر او ډېر ښه خدمت و. نو څو ورځو پورې د په ذهن کې همغه سوچ ګرځي راګرځي. یا څوک بل ملک ته لاړ شي، د هغه ملک یو نقشه د په ذهن کې کیني او دی په دې سوچ واپس راشي چې یاره دا نقشه زه اوس دلته مو ګورم، بچو ته مو چې کوم شی خوښ شوي هلته بچې ګورې داسې و داسې و داسې و، هلته خلکو ډېر ښه تعلیم کو، هلته خلکو فضول وخت نه تېرو، هلته به سکول ته کالج ته تلل او هلته ټیوشنې وې. دا ماحول ورته بیانوي او هغې سره د خپل بچې برابري او نقشه په خپل کور کې کېنول غواړي. نو د حج او د عمرې یو مقصد زمارونو دا دی چې هلته کې به نقشې مونږ ولیدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ خپلو بچو ته ورونو ته ځان ته هغه نقشې را مخکې کړو، یو سوچ او فکر ځان سره راوړو. حج خو ځان نه یو عمل دی، هغه وشو انشاءالله خدای به قبول کړي. خو چې مونږ دا سوچ راوړو چې رسول الله مبارک څه کړي دي، څه ویلي دي، امت ته څه خوښ کړي دي او د امت دپاره څه سوچ او فکر او دا دومره تکلیفات چې هغې تېر کړي دي د څه له تېر کړي دي. دا د بیت الله نه تاوېدل، د عرفات ته تلل، منا ته تلل، دا د مکې نه مدینې ته دا 450 کیلومیټر مزل چې مونږ ګاډو کې پکې تنګېږو. مونږ وایه لکه ښه نه ښه ګاډي دي وي او ګاډي دی او ناوخته شو وختي شو په ګاډو نه شو تللی او بیا واپس راتلل د مکې نه مدینې ته، مدینې نه مکې ته مونږ ګاډو کې نه شو ټینګېدی او دا په اوښ سفر کول او دا په نور دا سفر کول. دا رسول الله مبارک ولې کړي دي؟ دا احد ته چې سړی لاړ شي او د احد شهدا وویني، دا دلته ولې دا جنگ شوی دی، دا شهیدان ولې شوي دي؟ او بیا د هغې نه پس بیا د مدینې منورې زندگی مسجد قبا زمارونو دا یو سوچ فکر ځان سره وړل پکار دی چې د رسول الله مبارک مقصد څو اداو چې خلک د الله تابعدار جوړ شي، خلق دیندار جوړ شي، خلق جنت والا جوړ شي، خلق خیرت والا جوړ شي. زمارو نن مسئله بدله ده ټوله. نن هر یو سړی په دې سوچ او فکر کې دی. قرآن شریف کې الله مخکې نه فرمایلی دي الهاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر. هر سړی په دې سوچ کې چې ما مال زیات کړی بس. او دا سوچ دا ختمېدو والا نه دی، دی له یو حد یو فل سټاپ نشته چې بس دا به دونه وګټم بند به کوم. دې دپاره یو لار نشته، یو ځای نشته، یو حد نشته چې بس اورېږه یو کور جوړان نه جوړوم باس بیا به صرف دونه وخت تېروم چې کټوی سمسی برابري. یاره یو دوه کوره به جوړ کړمه بیا هغې نه پس به بیا دونه ژوند تېروم چې کټوی سمسی برابري. یاره زه به یو کاروبار ځان له روان کړم دومره چې زما د بچو زما د نوسو ګزاره پې کېږي، بس هغې نه مخکې به ګزارې والا ژوند تېروم. الله وی حتی زرتم المقابر، تاسو د دنیا د ګټې د مالونو غافل کړی هغې پورې ستاسو ذهن کې غفلت پروت دی چې قبر ته ورسئ. قبر پورې هر سړی په دې سوچ کې پروت دی. مونځ پاتې دی، مونځ پاتې دی، نفل نشته، سنت نشته، تلاوت د قرآن شریف نشته، ذکر و اذکار نشته، درود شریف نشته، خپلم په دې سوچ کې روان. بچیم په دې لیول ورغورځولی دي، نوسیم په دې کار ورغورځولی دي، سار نه په دغه سوچ کې روان دي، تر ماسخوتنه پورې په دې سوچ کې روان دي. ښځې ته بچو ته په ذهن کې هم دا سوچ، ملګري سره هم دا خبرې څنګه چلو کوم، دا کاروبار دی روان دی، ته څه کاروبار کوې دا کوم، یاره څونه ګټه ده ودرېږه لږه به زیاته کړو. نن دکان دی سبا کارخانه شو، فیکټري شوه، هغې نه پس کارخانه شوه، هغې نه پس دوه شوې، دوه نه پس درې شوې، درو نه پس څلور شوې. نن نوکري ده سبا اوور ټایم دی، دې نه زیات دې نه زیات. نن ځمکه ده لکه دې نه زیاته دې نه زیاته. حتی زرتم المقابر، سار اعلان وشي خدای مو بخا پلانکې د پلانکې زوی یا پلانکې د پلانکې پلار وفات شوی دی، لس بجې به پلانکې ځای کې جنازه یې هر څه لاندې پاتې شو. دا سوچ پکار دی ذهن کې. مونږ دې له پیدا یو، مونږ به صرف او صرف پیسه ګټو، خدای څه شو. او دا صرف شل پنځه کاله ژوند، هغه ژوند به څه کوو چې غیربونو والا ژوند دی، هغه کربونو والا ژوند دی، هغې سره به څه کوو. او چې چا نه هم تپوس کوي چې څوک خېټه ده، چې څوک بچي دي، چې څوک اولاد دی، هغې له به خامخا ګټې. تا خو شریعت د ګټې نه منې کوي، قطعا دې نه منې کوي. تا ته خو شریعت وایي نوکریم کوه، تا ته خو شریعت وایي خف بځان تکړه کا او افسر ځان نه جوړ کا. تا ته خو شریعت دا وایي مالو ګټه طلب الحلال فریضة بعد الفریضه، حلال مال خو فرض دی وګټه، کسب د حلال خو فرض دی. تا ته خو د حضرت عثمان رضی الله عنه مثال مخکې پروت دی، څومره مالدارو. د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مثال مخکې پروت دی، څومره مالدارو. تا ته خو مثالونه پراته دي چې خدا مثال هم پروت دی چې د تبوک غزا ده نو عثمان رضی الله عنه د نیم لښکر انتظام بیا کوي، دا مثال هم مخکې پروت دی. تا خو شریعت نه منې کوي. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. هغه سړی ځان نه جوړ کا چې تجارت خرید و فروخت د خدای نه منې نه کوي، مونږ نه دی باندې نه کی چې مونږ دې داسې نه کې د منډې مونږ دی ورګه یا ته منډ صبر وکړه مونږ کوم زر مونږ کوم راځم زر سمان لګو درېږه یو 2 منټه وګه یو بس یو منټ لګ زر مونږ خدای ته زر دې څه مطلب گا کروان دې مان زید لاړ شي بل به خدای راوړي یو 100 روپے کټه به کم وشي بل به خدای راوړي دا څه خبره ته دلته 2 منټه ودرېږه د پمنډه مسکو پمنډه مسکو مو بیا را دا منځ دی دا زموږ روجي دی دا زموږ صدقې دی هلته ډیوټۍ له خو چې درته وایي چې نن ستا د شپې ډیوټي ده جې نو شپې له ډیوټۍ له دی لیکن که خدای او رسول درته وایي چې 3 بجې پاسه یو 2 رکعته نفل وکړئ کې بیا موږ نه یو دا دنیا له هغه آخرت حج دا نقشه راوړل پکاري زمارونو دې دنیا نه موږ روانې دا قسم په خدای کې چا ځان سره یوړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 سیزونه مړ پسې دي دوته واپس راشي و سره پاتې د سره خپل رشتہ داران دي زوی تربور ته واپس راځي د سره خپل مال دي کټ پوزي واپس ته راغی د سره عمل دي او سره پاتې دی راته واپس ته راځي
اول ته بیا دا تپوسونه کېږي آخرت کې عمر دې څه کې تېر کړ ځواني دې څه کې تېره کړه مال دې وګټه څنګه او خرچ دې څنګه کړ او چې کومه دې پوهه وه د هغې مطابق دې عمل کړی دی بیا به هلته بعضې خلک ظالمان په لاسونو چکونه لګوي یوم یعد الظالم علی یدیه لاسونو من چکونه لګوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا خدای که د پیغمبر په لار تللی وي څه خبره یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا زه خو فلان کې سره ګرځېدم هغې ظالم غر کړم خراب یې کړم هغه سره دوستانه نه وه او د پیغمبر په لار کم خلک تلل هغې سره دوستانه وه څه خبره هغه مخکې به داسې وه چې هلکه څو کالو دی بابا سلو دی 110 دی عام عمرونه به ده اوس خو 40-45 کې ډس خبره ښه په لاره روان دی او هاټ هلکه څه چل پې وشو بس په لاره روان و را پرېوت هاټ ټیک وشو یاره جي بس 2 او سال کې وارثان وړقه مړ پروت و ټول لاړل روان دي د مالونو د دنیا او مال دولت دا د الله او د رسول پر رضا کې خرچ کړي دینه د عمرو فایده واله دینه طوافونو فایده واله دینه د جمعات د جوړولو فایده واله دینه د مسلمان یتیم مسکین سره د خیر ښېګړې فایده واله دینه د مدرسې سره او د مسافرو طالبانو د خدمت او جذبه دا فایده واله دې کې خپل خورزه او ورا او رور او خور غریبانه هغې له فایده ورکړي او وګټئ په صحیح طریقه وکړئ روجې په صحیح طریقه ونیسئ صدقې پکې وکړئ حجونه پکې وکړئ عمل درست کړئ حج له چې لاړې دا سوچ او دا تصور او دا فکر ځان سره راوړه صحابه به د رسول الله مبارک نه دا فکر وړو یو صحابي دی حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه مشهور دی نعتونو کې خلک یادوي یو ځل په لاره روان دي نافقه حنظله چغې وی نافقه حنظله حنظله منافق شوی ګډ وډ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخه ورغی وی حنظله ولې وی ابوبکر نافقه حنظله منافق شوی دی مانا به داسې وکړو صحابه خو لوی خلک دی ګډ وډ شوی دی څنګه وی د رسول الله مبارک سره چې ناست یو نو جنت او دوزخ داسې راته ښکاري لکه په سترګو حال هم ډېر مزېدار والی موږ داسې یو لکه د آخرت په منځ کې چې ناست یو نیکان یو خو چې د رسول الله مبارک مجلس نه لاړ شو خپل کور ته نو بیا خپلو ښځو جیداد سره ځمکو سره بیا هم هغه حال نی نو دا یریږمه هلته یو حال کور بل شه ابوبکر وی دا خو ماته هم دا مسله پېښه زه چې ځو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاړل نو مغه وی نافقه حنظله وی حنظله ولې وی صاحب چې تا سره ناست یو جنت دوزخ لکه سترګو په شان ښکاري او چې تا نه لاړ شو او ښځو بچو ده نو بیا هغه حال دی بیا بدل یو رسول الله مبارک څه فرمایي ور صحابو کې څو چې دا نقشه د پیغمبر د کور تم ځان سره یوسم دا د رسول الله مبارک د ناست دی او دا سوچ ما سره په هغه وخت مې چې کور بیبي سره بچو سره دا سوچ د هغې په زړه کې دا صحابو سوچ د هغې چې خپې بلې خپې او سرتور سر او د الله او د رسول په وینا هر څه پرېښي دي د هغې نظر بل شان دی د هغې سوچ بل شان دی د هغې تربیت محمد مصطفی کړی صلی الله علیه وسلم د هغې سوچ کې خیرت پروت و قسم په خدای کې دنیا پرته وه د احد د جهاد د بدر د قیدیانو متعلق مشوره کېږي د قیدیانو سره څوک خیراتی پرېږدو او یا کسان کافران یې نیولي پیسې ترې والو پرېږدو مړی کړو څه ورسره وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جبریل سره مشوره وکړه جبریل څه دی خیال دی هغه اختیار ستا دی که اسې پرېږدې که فدیه تهلې پیسې تهلې او که وجنې و یو خبره ذهن کې واچوه که فدیه رې ترې واغېشته او پیسې رې د یو نه واغېشتې نو آینده کال به ستا د ملګرو نه ګورې اویا مري دا اویا دي اویا کسان به ستا د ملګرو نه شهیدان کېږي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره کوله چاوي صاحب وجنو عمر فاروق رضی الله عنه ډېر سخت و پدې کې نبی علیہ السلام ته عمر استا سره در دې قیدیانو متعلق الله رسول زما خبره به خوخه نشي اشدهم فی امر الله عمر خدای په لار کې سخت سره وي ته خو وایا کنه وي زم چې دا وجل غواړي خدا سے وجل نه هر سړی خپل رشتہ دار وجني الله تبخایو چې خدای ستاده پر نه منم رشتہ دار زما پکې ماما دی تبا ماما مړکړه دا علي صاحب پکې تر دې رورې دې باغ دواړه مړکړه دا ابوبکر صدیق پکې زوی دې بس زوی مړکړه او دا الله رسول استا پکې تر دې او یو دې پکې زوم دې تبر دا تر مړکې دا زوم دې مړکې چې موږ الله تو خو چې او تا پیژنو بل څه نه پیژنو ستا مقابله کې نه ماما او نه زوی او نه تر او نه زوم اسب نه پیژنو رسول الله مبارک عمر سخت پیس تجویز دی ورک تجویز دی سخت ایر اکثریت صحابه وی فدیه به دیوالو مونږ په هغه جن سامان ورو دی بپری دی ولې تربوران دی خدای به مسلمانان دي نبی رسول الله متسوي په ګوریو خبره وره ما جبريل سره مشوره کړې ده ک فدیه مت واغشتا او دا پرې خودل او یا بدر کې کال لمري او یا بشیدان کې دې اورید هغه مسکی شو وې دا څه خبره ده چې او یا راکې شهیدان چې غزر په جنت ته ورسېږي زموږ مقصد هم دا دی سبا شپې تکاله عبادت کوو جنت براشي او کنا او سبا یو سپریږي نه چې کال نه پکې کې او یا کسان شهیدان شو جنت یعنی داغي سوچ اخرت فکر د الله رضا دنیا نه زموږ سوچ او فکر دنیا دا اخرت دویم نمبر هغه اول نمبر دغه اخرت دویم نمبر دنیا موږ اول نمبر دنیا اخرت په دویم نمبر نه په تھرد او په فورث او په ففتھ پوزیشن کې چاته راوړل یہ سیکنڈ شیلا بیا هم څه خبره سیکنڈ پوزیشن کې هم نه دی الله شاباش ورګه پمنډه مونږ کوم راځو الله اکبر الله ته مونږ سخت نظر باندې ګور التا بانګ ویل کېږي رسول الله مبارک فرمایي چې بانګ ویل کېږي تم هغه څه وایا چې مؤذن یې وای او دلته رنگ راشي یا الله اکبر وینا نشته جی سو خبره کې هغه سره کې هغه غوړه شو الله نوم دویم نمبر کې شي نو دې باندې رسول الله مبارک وتوي وی ولی وی نافق حنظل وی سیب تاثر اجناس شو جدا حن کور تلار شو جدا حن رسول اللہ مبارک فرمائی اے حنظلہ اللہ اکبر وی کہ تاسو ما سر ناس یو پکم حال یہ کہ دا حال مو امیشہ شی کورم شی لصافحتکم الملائکت علی فرشکم بیا بد سر پرشتی پا بستروم ستڑی مشیو کی ساعتن هكذا کله بدا سے کله بدا دین بمی دنیا بمی خزی ممدی بچی بمدی اغی سر خندا بمی اغی سر گفشپ بمی ندے منی که شریعت کور جوڑ کا تجارت خمدیدار کوا نوکری کوا خزو سر گفشپ لگاوا بچی بدی کیگی بچو سر اللہ بنے رہو حج ندا سوچ رہو او دویم بدا دا کہ من خلقو یو بل سوچم دی ادا چې حج والا بلګي احتیاط هم کوي لکه زموږ معاشره کې بیا خلک اجیله پیغور ورکوي دا اکثر خپل طالبانو ته ډېر احتیاط کوي کوم نه لګم غلطي شي خلک تلا مولیو دا کار کوي تلا طالب یو دا کار کوي نو بیا څه وایي وی تلا جیو دا کار کوي بیا اجیله خلک لک پیغور ورکوي او سړی لا یوړون له یو سړی سوق ور کړون لا ناړون وته وای ما جی مړ دې کړه یلکه وي ته پستر وړون دې تا ته سو په جنم چې دا جی ما وی دا سوق ته دا جار لکه دا په دې نوم یاد دي چې دا لګ تیز دی بیا دې لګ بیا یو ډېر ظلم زیات کړي نو له احتیاط وکړو چې حج دان سره بدنام نه لګ احتیاط وکړو چې بیت الله بدنام نه کو
او چې څوک دا ونه وي چې ته لا اجي او ته لا دا کارونه کوې، نه دا پیغور خم نه دی، خو ځای ښه دی، پرېږده چې خلک لږه نیکي وکړي. زمانو حج نه پس رسول الله مبارک فرمایي چې موږ به کوشش کوو الحج نه العمره عمره سړی وکړي، هغې نه پس بله عمره منځ کې چې څه کړي کفاره شوه. او حج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، بې د جنت نه خو د هغې بل څه بدل نشته. نو خدای زموږ حج مبرور وګرځوي. نو ښه سوچ، ښه فکر، کم از کم کوشش کوئ ټول ملګري لږ تلاوت د قرآن شریف کوئ، خامخا کوئ، دروازې کوئ، سار کوئ، نغمه هر ټیم چې وي لږ کوئ. او سوره اخلاص قل هو صورت خو ټولو ته یاد دی، سوره فاتحه خو ټولو ته یاد ده، دا وایه لږ نفل لږ کوئ، مانځه لږ په وخت دی جمله هغې نه مخکې یو څلور رکعته نفل، 2 رکعته نفل کوئ. لږ خیر ښېګړه خیرات مدرسو سره، غریب سره، مسکین سره، ګاونډي سره، جومات سره چې چا وس کېږي لږ تعاون کوئ. نیکانو سره، عالمانو سره محبت ساتئ، مینه ساتئ، خپل منځ کې یو بل سره ښه تعلق ساتئ. هسې چې روان یې تسبیح ځان سره کې ذکر او اذکار کوئ. د حج قصې خلکو ته وکړئ، خلکو کې جذبه به پیدا شي، محبت به پیدا شي. د حج دا واقعات ووایئ او دا هم کوشش وکړئ چې په چا فرضي ترغیب ورکړئ، په خپل هم الله نه سوال کوئ چې الله بار بار بوتې کړي. دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې. موږ خو دا محترم رور جناب صاحب علم خان صاحب شکریه ادا کوو، ځکه چې موږ یې دا بیا را جمع کړو، موږ ته ښه سروس مهیا کړی دی چې رښتیا خبره او هر کار کې موږ سره تعاون کړی دی او ښه سروس یې مهیا کړی دی. او د هغې نښه هم دا ده چې داسې نن داسې ټول تقریبا د خوشحالۍ راغلي او د سره ناست دی. الله پاک دې د ده په عمر کې د ده په دې خدماتو کې برکت واچوي. دعا وکړئ الله دې خدماتو کې برکت واچوي، خدایا دا عمر کې برکت واچوي، الله روغ صحت وله ورکړي. د ده چې څومره رونه دي زموږ محترم ډاکټر مقبلن صاحب په سفر دی چې د بار تللی دی، ګنې هغه هم په دې متحاضر وي، هغه ته هم دعا وکړئ چې الله په عمر کې علم کې برکات واچوي او الله په خیر او عافیت واپس راوستلی کړي، بچي الله کامیاب کړي. رونه دي او الله پاک ټول رونو اتفاق نصیب کړي، اختلافاتو نه دې وساتي او الله د دنیا او د آخرت خیر او برکت نصیب کړي. الله زموږ دا څومره ملګري چې راغلي دي خدای زموږ د اعمال قبول کړي، الله ته ورباندې راضي شي، رب العالمین بار بار هم بوتلی کړي. که څوک حج ته نه دي تللی الله دې په تقدیر کې حجونه ولیکي، که څوک تللی دي بیا بیا بوتلی کړي. بیمارانو له الله زموږ شفا ورکړي، قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، د دنیا سره د آخرت ګټې نصیب کړي، د دنیا او د آخرت د دواړو خیر هم نصیب کړي، او د دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو نه الله په امن او امان کې وساتي، او تر باندې خپل فضل و کرم وکړي، د رسول الله مبارک تابعدار مو جوړ کړي، خاتمه مو بالایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و